السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مستي، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو زه هر ورځ د یوه ویډیو ستاسو لپاره پورته کوم او نن بیا د پخوا په شان درته وایم چې دا زما چینل، دا زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو بالکل چینل نه سبسکرایب کوئ ورور، په دې باندې ستاسو هیڅ تاوان هم نه کېږي، هیڅ تاوان تاسو ته نه رسېږي. دا سبسکرایب کړئ او یوه خبره درته کوم، تر سبسکرایب مخکې ویډیو لږ ګورئ. که چیرې تاسو ویډیو نه وګورئ ډایرکټ سبسکرایب کړئ، هغه په سپین سبسکرایبر کې راځي، هغه بیرته یوټیوب په خپله ان سبسکرایب کوي. نو تاسو د لږ تکلیف کوئ، که خوند نه درکوي اواز یې سایلنټوئ، خو یو 2 منټې ماجې ګورئ بیا سبسکرایب کوئ. مننه، ژوندي اوسئ. زه ستاسو په درانه حضور کې د درویش دراني صاحب یو شعر وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. وایي له شونډو نه وه، له شونډو نه وه، له بڼو او له رخساره نه وه، له شونډو نه وه، له بڼو او له رخساره نه وه، زما ګیله له خپله بخته وه، له یاره نه وه، ستا په تندي کې به مې خپله څېره وکتله، ستا په تندي کې به مې خپله څېره وکتله، په کوم ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه. دا رنګه شپه وه چې پر سر باندې مو ستوری نه و، دا رنګه شپه وه چې پر سر باندې مو ستوری نه و، داسې مزل و چې تر پښو لاندې مو مځکه نه وه. زه چې تر دې پورې درتلم رقیب ونه لیدمه، زه چې تر تا پورې درتلم رقیب ونه لیدم، زه چې تر تا پورې درتلم رقیب ونه لیدمه، په دغه لار کې بلا وه مګر بیداره نه وه. یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې، یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې، درویشه دا ځل د وطن مځکه هواره نه وه، او له شونډو نه وه، له بڼو او له رخساره نه وه، له شونډو نه وه، له بڼو او له رخساره نه وه، زما ګیله له خپله بخته وه، له یاره نه وه. یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې، یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې، درویشه دا ځل د وطن مځکه هواره نه وه. دوستانو بیا یو ورخواست درته کوم چې دا زما کوم چینل چې دی دا در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګینټۍ یا د زنګ چې کوم آیکن دی دا در سره ووهئ. ډېره مهرباني، او زموږ چینل باندې کمنټ هم ورکوئ چې آیا زموږ خارۍ زموږ ویډیو ستاسو خوښېږي که نه. پر لوی او بخښونکی خدای مو سپارم. یوه نړۍ مننه، کور مو ودان. ژوندي اوسئ.